فارمټ منیو ته راځي د منیو ریویو ته فارمټ منیو کې لیر سیس منیجر لیر ټولز تاسو ویلي صحیح دی کلر مو هم تاسو ویلې دی کوم نه ویلې صرف رنګ مطلب چې بدلو لاین ویټ لاین ټایپ دا هم تاسو ویلې بل سکیل لیست راځي کوم سکیل لیست انتخاب ګورل چې د مختلف سکیل نه جوړ دی یعنی د کې تیار لیکل شوی چې دا ټیم د ټول چیک هاو دې نو ډیلیټ وایم یو نه ډیلیټ کی صحیح شو کله ټول ډیلیټ شو نو دا چې د پار سکیل لیست مطلب دا چې ما په صفحه کې کار کړی دی مختلف سکیلونو نه استفاده کړی دی کنه دا یو خو بنی صحیح مختلف نه استفاده کړ مطلب یو نسبت یو نه یو نسبت لس نه یو نسبت شل نه یو نسبت سل نه یو نسبت 50 نه مطلب داسې مې کار کړ مختلف هغه مکمل لیست جوړوم دلته 8 کوم دا سره مثلا ورته ګوره 8 کړه وای چې وای چې نیم اپیرینګ ان سکیل لیست وای چې هغه نوم لیکه چې دلته په سکیل لیست کې ښکاري سره کوم ورته چې یو نسبت سل باید راشي صحیح شو ما ته چې خل انتخاب کا چې په صفحه کې سو واحده او په ډراینګ کې سو واحده صحیح او په صفحه کې یو واحد باید د ډراینګ سل واحده د صفحې دی وی واحد سره برابر صحیح شو دغه تر یو سل دلته ورته مو کې بل ورته یو بل راته 8 کا مثلا ورته چې یو نسبت 25 صحیح شو ورته چې یو 25 پوښ په ورته مو کې باندې ته هر سکیل نه تاسو استفاده کوئ لکه ورشه 8 کې ځان د پاره صحیح شو صرف نور ایډیټ د تغیرات راولې ایډیټ ورته وي چې د مخ کوي او کوته مو اپ موډن برالاندې وړي خلاص ډیټ ختمه ریسیټ بیرته مقابل چې کوم دی هغه پوه شو په دې باندې وخت ته وسو کې خلاص دا به ویل تاسو سب باندې ډراینګ په صرف سب ته خاصه مې شارټکټ پرمیشن نه صحیح بیا راځو فارمټ ته ټیکسټ سټایل تاسو ویل ډایمنشن سټایل مو ویل ټیبل سټایل مو ویل ملټي ریډر سټایل مو ویل صحیح دی پلاټ سټایل په اخیری کې 3D نه پس په پلاټ سټایل پوینټ سټایل تاسو ویل ملټي لاین سټایل تاسو ویل صحیح دی یونټ مو ویل دی ټیکنس په 3D کې دی ډراینګ لیمټ د پلاټ دی رینیم نوم بدلول ته وایي صحیح رینیم مثلا ګورل ته لیئرز لیکلي لیر ګورل نه راځي دا لیر زوس بدل کوم بل نه مطلب لیر می جوړ کړی دي مختلف لیر نه ډور وینډو چې کنه مثلا ډور په ځای ډي ډبل او ار په ځای مې ډي او ار لیکل دي زه ورته چې دا رینیم کوم هغه څنګه رینیم کولای شم بل تر ځکه موږ ډور انتخاب ورته رینیم 2 صحیح مثلا ورته چې ډایمنشن سټایل ورته دا انوټیټ دی رینیم شي یو دوه درې ته صحیح کړو ورته مو اوکې و چې کله ډایمنشن سټایل ګورم نو انوټیټ بني یو دوه درې صحیح شو دې نه رینیم کېږي چې تاسو د فشار په بیرته ټول کې چې دا انوټیټ شي صحیح دی پوه شو په دې باندې صرف رینیم دغه نور شي نشته فارمټ کې ټولز مینو ته راځو په ټولز کې تاسو ورک سپیس ویل د پیلټس مو ویلې دي په پیلټس کې مو څه فقط تقریبا دغه ته وي دغه چې دا کوم چې ټیبس دي دا ای کني پراپرټیز خواص لیر ټول پیلټس مو ویل کوئک کیلکولیشن کوئک ایکسټرنل ریفرنس تاسو ویلې دي ویلنده نو صدې کې تنه مو دا ټول پیلټس مو نو شامل دي پنځه باندې کې تاسو په خیر دا ریبن نشته صحیح شو بیرته نه انتخاب کې بیرته ریبن راځي صحیح شو بیرته ریبن راځي صحیح شو به ورته راشي ټولز ته ټول پیلټس ته ورته وایي چې زه لیرز واړم بدل لیرز دا لیرز صحیح شو یعنی مطلب صرف هغه ټول بار دي چې تاسو خلاصي کی تاسو کولای شئ نه به استفاده وکړئ صحیح په فارمټ راشي ټولز راشي پیلټس ته external references تاسو ویلي انزرټ کې څه شی دی ویل انده خیر تاسو په درس نه تکرار کنه په تاسو سره رسیږي دا انزرټ ته دا external references صحیح شو په ټولز کې به external پیلټس کې external references هم دا خبره ده ډیزاین سنټر کلاس تاسو ویل د بلاک کې ایډیټ کوي لایټ میټیریال لوي جو ساده د 3D مربوط کې شي صحیح ده نور څنګه د فقط ټول بار نه خلاصي تاسو پوه شئ اوس بل راځو دلته لیکلي ټول بار کوم ټول بار تاسو نه یا کوم زیات ډیزاین انتخابول شي ګورته لیکلي چې کوم ټول بار ته غواړئ ډایمنشن د پاره ډرا د پاره لپاره فایل ټیکسټ انکوایری شي یعنی هر ټول بار تاسو نه وته چې هغه د بات راشي مثلا ته د رندر ټول بار ته راشي دا 3D ته صرف تاسو کوی شي ټول بار نو مې پیدا راکنه چې ټول بار وهم چې کوم ټول بار زموږ ورک شي ډیزاین به پیدا کوو صحیح شو دا ټول بار نه په هر یو کې صحیح شو اکثر چې موږ دغه نه استفاده کوو مثلا زه چې ډرا بار څه غواړم دا ډرا بار ویل مطلب صفه ما صفه د ډرا بار مو ته خي پوه شئ په بیا راځو فارمټ نه ټولز ته او په ټولز کې بل لیکلي چې کمانډ لاین دلان کمانډ لاین دی کني ورته انتخاب کوي ورته چې یس دی بني
کنټرول نه شارټ کټ دی ته ورته بیرته راځي. صحیح شو. بیا ټول سره ځو. په ټولز کې به لیکلي کلین سکرین د صفحه مکمل صفحه بیرته ورته نه کلین سکرین نه کنټرول او نه کنټرولز. بیا راځو ټولز ته. سپیلنګ چې تاسو لیکل کړي ورته سپیلنګ چک کا سپیلنګ ته چک کوي. بل لیکلي کویک سلیکټ ډېر مهم دی. څنګه مهم؟ مثلا دا ډرایینګ دی د ماینډ صحیح دی که نه؟ کړي چې لیئر شي مختلف جوړ شوي نو دلته راځم مثلا زه غواړم چې دا یو لیئر یا دا یو رنګ یو هغه مکمل نه وي نو یو هغه چې لیئر ټولز ته ځو هغې ته ډیلیټ انتخابو بیا کلیک وکړو هماغه لیئر ختمېږي که نه. که چېرته موږ یو لیئر جوړ کړی او رنګونه شي مختلف انتخاب کړي مثلا یو ډفرنټ لیئر دی او کارونه پکې ټول کړي دي په ما کې صرف رنګونه بدل کړي که نه. بعضې خلک همداسې کوي هغه فکر کوي چې ما لیئر جوړ کړی سره چې لیئر نه وي یو لیئر یې رنګونه ښایي پکې مختلف وي بس نور پکې څه خبره نه. دې خاطر موږ کویک سلیکټ ته راځو. د کویک سلیکټ کې ماته وګورئ چې کوم رنګونه ته زه انتخاب کوم که نه. مطلب زه ورته دلته لیکلي اپلای ټو انټایر ډرایینګ دغه ډرایینګ که نه ورته سلیکټ مطلب دا چې یو څه به سلیکټ کوي هماغه سلیکشن کې چې څومره رنګونه یا کوم لیئر کوم چې استفاده شي هماغه به انتخابېږي هغه کېږي. او بل لیکلي د آبجکټ ټایپ د آبجکټ چې سلیکټ کېږي هغه شی ملټیپل هر شی دی یعنې که ارک که سرکل وي که پولیګون وي که لاین که پولین هر شی چې نه که څه چې لاینونه صرف لاینونه به انتخابي کړي ارک صرف ارک به انتخابي کړي ایم ټیکس صرف ایم ټیکس مطلب چې تاسو یې انتخاب کوئ بیا به صرف هماغه شی هلته انتخابېږي که هغې مربوط دغسې شی انتخابي به که نه به انتخابي. صحیح شو. نو دې خاطر زه ورته ګوره اول پرې رنګونو کې زه ریډ کلر غواړم چې سلیکټ کړم. دې خاطر ورته ګوره اوکې چې اوکې مې که نو ریډ کلر پکې شته نه دی. صحیح شوه. دا کلر هم ریډ نه دی. ګوره لیکلي بای لیئر دا کوي دی. صحیح شو. مثلا زه ورته کویک سلیکټ راځم ورته زه لیئر غواړم چې سلیکټ کړم ماته کوم لیئر دلته لیئرونه ټول راځي ماته. زه ورته یم هغه لیئرونه چې دروازې پکې دي ورته یم اوکې. ګوره کوم چې دروازې دي ټول سلیکټ شوي زه ورته ډیلیټ ختمېږي. پوه شوې په دې ترتیب باندې مطلب دا چې هر یو چې تاسو انتخاب کوئ هغه بس په کویک سلیکشن کې راځي او ډیلیټولی شي په اسانۍ باندې. دې خاطر کویک سلیکټ کې لیئر دی لاین ټایپ دی لاین ټایپ سکیل دی پلاټ سټایل دی لاین ویټ دی هایپرلینک دغه د روی دغه د مخې مونږ کولی شو مثلا لاین ټایپونه مې انتخاب کړي مطلب چې کوم لاین ټایپ درته ډیلیټ کړم ډیزاین انتخابوي ورته چې دغه لاین ټایپ دې مکول دي. صحیح شو. همداسې مختلف نور شی قلم لیکلي انکلود ا نیو سلیکشن سیټ دغه نیو سلیکشن ته راشي که نه ایکسکلود فرام نیو سلیکشن. دا نیو سلیکشن داسې چې چېرته تاسو همداسې تغیرات راوستل او نوی لیئر مې انتخاب کړو خو سیف مو نه کړو بس هغه وکړي. صحیح شوه. پوه شوې په دې باندې کویک سلیکټ باندې. بیا راځو ټولز ته. په ټولز کې به لیکلي ډرا آرډر دغه هیچ مسله وه که نه چې برینګ ټو فرنټ او سینډ ټو بیک هغه په هیچ دا وایي ما هغه مشکل دی بس خلاص نور پس خبره نه. بل لیکلي انکوایري هم تاسو ټوله ویل صحیح که نه صرف دا ریجن مونه دی دا 3D دی نو 3D موقع په شکل چې باقي څه ټول ویلي دي. او بل لیکلي اپډیټ فیلډ په دې باندې تاسو چېرته فیلډ انزرټ کړئ مثلا تاریخ مې انزرټ کړه که نه لکه نن مې تاریخ انزرټ کړه نن دا وایي چې 3 د سپټمبر دی صحیح چې سبا ته راشي نو تاسو دا ډرایینګ سیف کړی دی سبا چې راشي نو تاریخ خو 3 نه 4 دی که نه ته غواړې دا تاریخ اپډیټ کړم راسه نو ته چې اپډیټ فیلډ دا اپډیټ فیلډ انتخاب کړم هغه فیلډ انتخاب خپل اپډیټ کړي. صحیح شو. مخکې ځي ډیټ سره بلې مخکې ځي ورسره تاریخ سره او مثلا تاریخ 3 دی سبا ته به ورته اپډیټ فیلډ وایي سبا ته به 4 دا بدلول شي خپل اپډیټ خو اپډیټ دی که نه فیلډ اپډیټ سبا 4 تاریخ دی که نه په کمپیوټر کې 4 تاریخ دی که نه نو د فیلډ هم چې دا خبره پېژني چې نن 4 دی که نن 3 دی که نن 5 دی. صحیح شو. چې هغه پېژني ورته اپډیټ فیلډ اپډیټ کړي. صحیح شو. بل لیکلي بلاک ایډیټر چې تاسو مطلب یو آبجیکټ بلاک کړی که نه او هغه کې بیرته تغیرات راولئ نو دې خاطر بلاک ایډیټر نه استفاده کوئ. صحیح شو. څنګه درته بلاک ایډیټر ما ته چې شي زه هغه کوم ګوره دلته مختلف شیان دي که نه موږ تاسو یو داسې شی راخلو چې بیا نوم یې زموږ په یاد وي. صحیح دی بیرته بیا هلته وګوره ورته یم چې یو راخلو مطلب ورته صرف لیکو دا میکسینګ باکس صحیح دی دا ستاسو بیا دی میکسینګ باکس زه ورته هم دغه راته انزرټ کړو کې کوم دا صفحه ماته راخله کله دا صفحه باندې کې هماغه شیان دي زه ورته هم چې صرف دې کې زه داسې اضافي کوم مطلب دا چې ایډیټ مې کړم. صحیح شو که نه چې ایډیټ مې کړو نو زه ورته هم چېرې دا ورته کلوز کړه بیرته
چې دې ورته کلوز انتخاب کړی دا خو دې نه بند شو دې ته ورته کلوز یې کړی کوئی کلوز ماته وایي چې سیف چینج خاطا خو دا دې نه کلوز کوي وایي چې بلاک کلوز دا د کلاس کلوز بلاک ایډیټر دا صفه وکړه ورته کلوز بلاک ایډیټر ماته وایي چې سیف چینج ټو میکسینګ باکس دا میکسینګ باکس چې تاسو تغیرات راوستل دې کې زه دا سیف کوم زه ورته وایم چې یې صحیح ده میکسینګ باکس دا یې اسمه ورته چې کله دا ورته وایم چې انسرټ کړه تل ورته لیکم چې میکسینګ باکس وکنه ورته مې دلته انسرټ کړی د سکیل ورته مې یو دا دې انسرټ دا ټول یې ایډیټینګ کومه کړو پوجا پرې باندې بیا راځي ټولز ته په ټولز کې بل لیکلي چې ایکس ریفرنس بلاک ان پلیس ایډیټینګ کله چې انتخاب کې دا خبره ده مطلب دا چې په کوم آبجیکټ باندې ریفرنس لیکلی یا ریفرنس کول چې تاسو به ته اوپن کړئ مثلا په یو آبجیکټ باندې مو ایکسټرنل چې ولیکل کنه مطلب بهر نه څه راول د ورډ پیډ نوټ پیډ نو لیکل انسرټ مو کو نو ته ورته بیرته چې یار او دا ریفرنس غواړم چې وګورم نو اوپن ریفرنس ورته چې اوپن ریفرنس ورته وای نو دلته راځي چې په کوم آبجیکټ باندې ریفرنس لیکل نو هغه به د انتخابه چې انتخاب د کار ریفرنس پته ګورئ صحیح شو صرف لوستل شي بیا راځو tools ته x reference ته بل edit reference هغه reference به بیرته تغیرات راولي add to working set تاسو خپل کاری څنګه ته add کړئ بالکل remove ختمه به سیف کې کلوز باندې صحیح شو بل کې ډاټا لینکس کې چرته خاله ډاټا ایکستراکشن کله تاسو انتخاب کړئ مطلب چې دا د ایکستراکشن مطلب تاسو ویل چې بس پروګرام تاسو انسټال کړئ پر کمپیوټر کې ایکستراکټ کیږي پس دا غن سیف ته ځي سیټ اپ ته ځي دا څه کله تاسو خپل فایل چې لکه الته مې په رر کې په یادي ټرانسمیټ کې هم موږ چې رر وکړه دا ایکستراکټینګ وو نه ځنه هم کول شي دې نه هم کول شي ته چې دا فایل ایکستراکټ کوم مطلب چې څوک ځان سره وړي نه یو ځل په کمپیوټر کې سیف شي پس تاسو دغه تاسو مجبور پروګرامر اوسئ صحیح ده څه دی مطلب نیکسټ ورته وسه لکه یو څه فشن یوزر کریټ کوي کوم مطلب سافټویر ماستر صحیح ده بیا ټول سره زو بل په لیکلي ډاټا لینکس ډاټا لینک مانیجر تاسو ډاټا لینک کولی مطلب ایکسل بل پروګرام سره لینک کاستئ صحیح غواړئ دغه مدیریت مطلب دا صفحه خلاصي کوم صفحه سره ته لینک اما صفحه انتخاب بس خلاص تاسو صرف کتل شي یا تول شي کومول شي په صرف نو دا شي صحیح ده او بل کې بیرته ورته بیا راشو ټولز ته او ته چې ډاټا لینک بل اپډیټ ډاټا لینک د سې ډبل پروګرام سره لینک کې بل فایل سره فایل کې ایډیټینګ وکړل زیات کې کار کوي صحیح شو او ته دلته چې دا مغه په خوانه دي دلته چې دا درته اپډیټ کړه اپډیټ انتخابي دا فایل بیرته انتخابي دا د کې چې په غنیو کې ته غلط راغلی دلته راځي صحیح شو بل کې رائټ ډاټا لینک تاسو سره نه بل ډاټا لینک زه غواړم چې ولیکم څنګه ولیکم مثلا دا غلط ما انسرټ کړی ډاټا لینک زه په هغه ورډ سره لیکل وکړم صحیح شو هایپرلینک ته لګاو کې بلکې اکشن ریکارډر انتخاب کړئ د کلی پلی ریکارډ سټاپ سویچ ته ورته ریکارډ څه لکه اوس موږ دا ریکارډ کوو کنه خو داسې ساوند ماونټ پکې نه لکه دا اکشن نور مکمل نه څنګه ورته چیرته څه شکل دی لکه فکر کوي چې ما کار وکړ دا به ریکارډ چالان دی کنه نو سره علامه ده زه ورته چې دا ریکارډ خو وشو زه ورته چې دا ته سیف کا بیرته راځم ټولز ته ورته چې اکشن ریکارډر ورته دا چیک سټاپ صحیح کوم چې سټاپ هم دا ته چې نو میچې دی زه ورته چې نو مل کې اجازه سیو شي ورته د ډسکرپشن تشریحات لیکل پلان ځای کې سیف کیږي صحیح ورته بس اوکې چونکې مې ورته شې سیف شو کړو چې تاسو صفحه هم نه وکم بل صفحه مطلب راولم ورته چې ګوره کنټرول ان کنټرول ان دا صفحه بل راوستل ورته مو دا صفحه هغه زه هغه کار چې مالک سیف کړه غونډه دی یا ریکارډ کړی دی نو موضوع باندې بیرته وګورم نو دې خاطر بیا راځم اکشن ریکارډر ته ورته پلی څنګه چې پلی وکړ چې مختلف ډیر شان ریکارډ شي نو موږ تاسو د ال کې جې کې وکنه ورته دا راته پلی کا مطلب چې یوز کرنٹ سیټینګ دا اوس نه کوم سیټینګ چې دا نه یونټ په چینج ته غوډه ورته صحیح شو کومه چې موږ اجرا کړو بس پوښه پرې باندې دا مکمل پروګرام څخه کار کوي او مکمل پروسس باندې چې جدا مطلب به چې دینه کلیک کړل ته به کلیک کړل بل وایس یو شو مسمي صرف هغه مکمل اکشن چې عملیه ده مکمل عملیه ده سیف پوښه په اکشن ریکارډر باندې ټول سره زو بیا ولپس لیکلي لوډ اپلیکیشن کله لوډ اپلیکیشن انتخاب کې بس هر فایل چې ډیزاینینګ پروګرامونه تخلاصيږي په انزرټ کوم یو کنه د لوډ کې ټول په وری صحیح شو نه هر یو پورې لیکلي چې اټکړ اپلیکیشن یې انکس او ایل اس پی او چې ریکارډ چلا دی
मतलब आज कोम डिजाइनिंग प्रोग्राम फाइल तاسو پر انسرټ کې نو کولای شئ په اسانۍ باندې لوډ اپلیکیشن وځي لوډ صحیح شو راځي بیا ټول سره زو په ټولز کې بلګلی رن سکرپټ ګورئ بعض پروګرام مثلا انسټال کې هغه کې یو شی سکرپټ په نامه یو فایل هیڅ کې نه اوپن کیږي خو سکرپټ وي یا بس صفر کې به ورته لیکلی یو کې به ورته لیکلی مثلا خلک فکر کوي دا وایرس دی دا اضافي فایل دی لمر چې ډیلیټ کوي وینډوز کرپټ کیږي او پروګرام مکمل کرپټ کیږي نو دا چې دا غیر پر یو پیش فرض دی هغه پروګرام لپاره جوړ شوی ته کول چې خپل فایل لپاره یو سکرپټ جوړ کړي سکرپټ څه چې دا سکرپټ چې سره نو ستا کوم فایل چې دا ریډ کیږي نه وي د خاطر ته رن سکرپټ رن سکرپټ تاسو به خلاصي دا سکرپټ جوړ کړئ نو سکرپټ خو هغه بل پروګرامینګ د پدې کې نه کیږي یا نوټ پیډ ده نوټ پیډ لپاره تاسو کوډینګ سیستم وایي د ویژوال بیسیک د لارې تاسو پروګرامر کېږي صحیح شو بیا ټول سره زو په ټولز کې بل لیکل دي مایکرو مزدا ده چا زده مایکرو د سیستم سب په ایکسل کې مثلا چې موږ د درې پروژې یا د درې شیټ مختلف کار کوو ورته چې یو رن مایکرو مطلب دا چې مکمل مایکرو راته یو فایل باندې دا ټول سیف کوو صحیح دی په مایکرو کې کله چې سیف کړل پوهه ورته چې رن ټول موږ ته خلاصي صحیح شو په اپلیکیټ کې هم د سل 15 فایل تاسو دا یو ځای سیف کوي پر مایکرو کې او په ځای نه رن کوم په ایکسل کې ځای کار کوي کله مې زده نه هلته صحیح ویل هم دکله مایکرو په ایکسل کې د خاط ورډ کې نشته خو ورکه ریکارډینګ کوي خالص هغه ایکشن ریکارډ بلکې لاټولس عین خبره لوډ اپلیکیشن دلته مودل تمام خبر ده بلکې ویژوال لیست ایډیټر کې چلتا سا انتخاب کې ډبل پروګرام دی مکمل صحیح ده پروګرام مطلب د کې ته بعض شي چې دا سیف شته لکه څنګه مثلا کوچونه په کې شته مثلا الماره جوړې د 3D د شان شته کله د کارو کې الته بس بیرته کوته دي ته کلوز وسته یا واسه فیچر صحیح ده مطلب ویژوال لیست ډبل پروګرام بیا ټول سره زو بل بیسیکلی ډسپلی ایمیج باندې سچ کوم دا چې مال سکرین خیر ته دا سیو کا لکه اکثر ته سیو کا جی پی جی سیو پر ورته سیو ایمیج بدل سیو کړئ صحیح شو بل کې نیو یوسیز د 3D پر مربوط د نیم یوسیز 3D پر جیوګرافیک لوکیشن کې د نت سره وصل استي تاسو د کوارډینیټ انټر کړئ نو د ګوګل اتلار کول شي د پیدا کوي خپل کوارډینیټ د خاطر جیوګرافیک لوکیشن پټ کړئ هم کوي شي انتخاب کوي د تو چې هر شي وکم دا سیستم د کامل کا کام زائد فعلا موږ په سروې کې مختلف سیستمونه د خپل ګوګل اتلار ته امپورټ ګوګل سره به وصلې پس هغه نه به تاسو خپل موقعیت یا دلته چې کوم موقعیت انتخاب کړئ او کوم کوارډینیټ ورته کړئ نو تاسو پیدا کوي بیا ټول سره زو بل کلیکټ سټانډرډز دا کار سټانډرډ په لیاوټ کې وایي بلکې ډرافټینګ سیټینګ تاسو ویل دي کنه دی صحیح ده کنه ویل دي بلکې ټابلیټ دا هم په لیاوټ کې دی بلکې کسٹمایز مطلب دا چې په دې باندې شان کې تغیرات ول مثلا ورته ټول پیلټس کې وو چې انتخابو متناسب ورک کې باندې شان اضافي یا کم دي ورته کلیک کوم ورته ډیلیټ کړئ صحیح شنو دا ټول پیلټ کې بدل شي پوه شئ په بل کا ذاتي وکړي بس ورته مشته بیا راځو ټولز ته بلکې له اپشن موږ تاسو به اخیری درس وي صحیح شو ډرا مینیو تر اوسه په ډرا کې ماډلینګ مکمل 3D ده موږ په 3D کې دا وایو لاین او ری او کنسترکشن دا شین تاسو ویلي صرف ری مونږ دا ویلي څنګه کنسترکشن لاندې سره هم د خوري شو ده شروع معلومه اخر نه معلوم صحیح شو بس ګورل موږ مطلب ری مو واغسله راځي چې سپیسیفای فرست پوینټ سٹارټ نو ته دا سٹارټ صحیح باندې په کومه زاویه باندې غواړي صحیح کنه څه پریزاوي باندې بس کلیک کوم کلیک باقي دې چې دا ګورم اخیری نقطه د معلوم شروع معلومه صحیح شو کنسترکشن د پر مثلا تاسو یو نقطه استفاده کوئ خو واسطه چې زه به ورسره ټرم نشم کولای دا چې کنسترکشن مکمل نه ډیلیټ کوم یو سایت ډیلیټ کوم د خاطر بس بیډ راځو نورمال لاین فل لاین او 3D پلان فورم نومه مربوط د پولیګون ریکټنګل دا ویلې هیلکس 3D مربوط ده آرک او دا شنو سپلان الیپس بلاک دم تاسو ویلي ټیبل پوینټ سل ګریډینټ تر اخره پټه سوي صحیح ده کنه چې ولې باونډري هم 3D کې دا ریجن هم 3D کې دا وایپ اوټ هم 3D کې دا ریویژن پلاک تاسو ویلي نو دا ویلي دا کړم څه کوم چې ویلې به مې
خارجن کلاود ته وریزو په سره شکل رسمي صحیح شو ریف کلاود شارټ کټ د ار ای وی سی او یو ډی کله چې موږ انټر کوو مطلب چې سٹارټ پوینټ واخلو ته دا سٹارټ پوینټ دی ګورئ شکل رسمي کړي نه دا خو مهم دی باید تاسو وایئ څه کوئ څنګه چې موږ لري تاسو ګورئ کله چې انټر کوم نو ماته وایي چې ریورس ډایرکشن مطلب دا چې دا ګور د رنانې مکمل داخل کړي که نه نو ورته چې ورته چې ریورس یس ورته نو دا بهر کېږي ورته نو ویم په خپل ورته نه نو په خپل ځای پاتې شي چې بیا انټر کوم ګورئ ورته داسې یو شکل دې رسم شي انټر کوم ورته چې دا سرچپه شو صحیح شو بیا انټر کوم په اول کې ګورئ لیکل دي چې ارک لینث آبجیکټ او سټایل ورته اول دا سایز جوړوم دې خاطر ایس انټر کوم چې انټر مې کړم ماته نارمل دا اوسنی حالت نارمل دی چې ورته کالیګرافي رسمي دغه ځکه رسمي انتخاب کوم نو ګورئ د دې او د هغې به سره فرق وي صحیح ګوره دا ضخامت لري دا چې د ضخامت هېڅ شی نه لري صحیح شوه نو دې خاطره زه ورته وایم چې ریویژن کلاود چې انټر مې کړه نو بل لیکلي دي چې ارک لینث د یوه قوس لینث راته وایي مطلب دا قوسونه رسمي وخت زه ورته اے انټر کوم د ارک لینث پر ماته چې مینیمم مکزیمم وړوکې نه وړوکې او لوی نه لوی صحیح شو څه ختم چې وړوکې نه وړوکې دی 15 انټر کوم ورته لوی نه لوی دي 14 داسې انټر کوم صحیح باقي د رسمو د دې به ګورده هغه به نه ښه چې تاسو د دې یو وتر یا محیط د طول ښیي د قوس ښیي دا به نه صرف دا د ضخامت به د دې سره کمي مطلب دا دغه ضخامت سټارټ اینډ صحیح شوه مطلب د دې قوسونه هغه به نه ښه چې مینیمم مکزیمم تاسو یې څه چې د یو قوس لینث به یا ارک هغه به وتر به دا به نه پوه شئ پرې باندې او بل لیکلي د آبجیکټ داسې چېرته یو شکل داسې ټایپ وکړو ته چېرته درته بدل کړم مثلا داسې شکل دی ورته هم دا ریویژن کلاود ته بدل کړه ټولز ډر ته راځو ورته وایي چې دا ریویژن کلاود کړه نو دې خطا دی که او انټر کوم د آبجیکټ لپاره ورته هم دا آبجیکټ ماته وایي چې همدې صحیح دی که ریورس ورته هم همدې صحیح دی پوه شئ پرې باندې کومې د وریو شیانو لپاره استفاده کېږي نوم یې هغه ته بیا راځو ډرا ته ټیکس مو تاسو ویلی صحیح شو که نه ډایمنشن ته راځو په ډایمنشن کې هم تاسو ټول شیان ویلي دي همدې ځای که نه شیانو پاتې موډیفای ته راځو موډیفای کې تاسو میچ پراپرټیز مو ویلې ده میچ وایي پراپرټیز که نه تاسو د خدای په ما خواص د خلاصې چې کوم پلیس انتخاب کړئ تاسو باید اجازه موږ مخکې د حرکت وکړئ تر څو اضرار شي بل لیکلي چینج ټو بای لیر مطلب هر اوبجیکټ چې ورته چینج ټو بای لیر دا کوم لیر چې انتخاب یې ورته بای لیر ته بل لیکلي آبجیکټس په آبجیکټ کې ایکسټرنل ریفرنسز دا مطلب ایډیټینګ دی صحیح کړه چې ایکسټرنل ریفرنس انتخاب کړه چې باند که فریم که څه شی باند مطلب دا چې دوه درې ایکسټرنل ریفرنس تاسو ایډیټ یو لیکلي دي په آبجیکټ باندې کنه ته چې دا ټول یو ځای یو ځای کې بل لیکلي فریم مطلب دا چې هغه لیکلو کې چاپیر دی یو فریم ونیول شي بل راځو ایمیج ته ایمیج کې مطلب یو عکس تاسو انزرټ کړو یا جست در ځای کې اروغ کې جوړ کړو ورته وایي چې دا سره ایمیج ریفرنس دا عکس دی ورته وایي چې په دې کې تغییرات راولم نو چېرته موډیفای ته راځم په موډیفای کې ورته وایم چې آبجیکټ ورته وایم چې ایمیج او په ایمیج ورته وایم ایډجسټ ورته وایم دغه ایمیج انټر کوم ګورم دا چې ایډجسټ کوي صحیح دی سپینوالی روښانوالی تیاره رڼا او بل دا چې فیډ لري سوری صحیح شو چې تاسو وایي کول چې ورته وایي چې دا څه جوړ کړه بیا راځو دلته عکس راوستی شو که نه او که نه خو بس راستو ایمیج ډېر هم دې لپاره آبجیکټ क्वालिटी ट्रांसपेरेंसी क्वालिटी दे आगा چې ड्राफ्ट عادي دی مطلب دا چې شي خالي بس صرف لند موجوده پر هاي ښه क्वालिटी کومه نو ड्राफ्ट ته ویل بدلی صحیح شو او بیا راځو ایمیج ट्रांसपेरेंसी د سپینواله راکمه زته بس خلاص صحیح شو بل هیج بول لاین سپلاین هم ویلي ملټي لاین هم ویلي اټریبیوټ لیاوټ پورې دا بلاک ډسکرپشن دا هم تاسو ویلي دا ویلم چې بلاک ډسکرپشن سره په کله تاسو چې بلاک جوړوي نو تاسو ته لیکلي ډسکرپشن سره کوئ انټ کې دا ډسکرپشن صحیح یو بلاک لپاره چې تاسو د شرایط لیکئ
بیا راځو ماډیفای ته. په ماډیفای کې آبجیکټ ته، په آبجیکټ کې بس خلاص شو. ټیکسټ مو هم ویلی دی، صحیح دی که نه؟ ټیکسټ مو ویلی دی که نه؟ بل لیکلي کلیپ. کلیپ مطلب دا دی که تاسو هماغسې بینر یې چې انسرټ کړی نو ته ورته چېرې دا بینر بس تېرېږي که نه، نو ته ورته چې زه دې نه یو عکس اخلم. مطلب چې د یوې سمې عکس واخلئ به تاسو د عکس په هایس بر سره سیف کېږي. صحیح شو. ایکس ریفرنس ته ساین مخ خبره د ویو پورټ که تاسو چېرته ښه ویو پورټ موږ په لیاوټ کې وایو چې څو ویو پورټ موږ جوړو بیا د ویو پورټ عکس څنګه اخلو. صحیح شوه. بل لیکلي انوټیټ آبجیکټ سکیل که تاسو انتخاب کوئ ورته چې ایډ کرنټ سکیل ډیلیټ مطلب دا انوټیټ سیل مې انسرټ کړی دی ورته چېرې کرنټ سکیل کوم چې جاري او نسبت لس یا 15 یا 100 دی زه غواړم چې دغه په دې آبجیکټ باندې ایډ کړم نو ورته ایډ کې ډیلیټ ختموي. ایډ ډیلیټ دواړه آپشن درته راځي که ټیلیټ کوئ که ایډ کوئ. صحیح شوه. بل لیکلي دي ښه ایریز کاپي دا شیان تاسو ټول ویلي تر اخره پورې. 3D اپریشن 3D پورې دی، سالډ ټیک هم 3D پورې دی، چینج سپیس د لیاوټ صفحې پورې دی، ایکسپورټ تاسو کوئ. صحیح شوه. نو بس وینډو ده، دا وینډو بنده کړه او خلاصه کړه او لاک یې کړه او کاسکیډ 2 دانې که 3 دانې. صحیح شو. دا مینو هم خلاصه شو نو څه نشته دی. تاسو بیا هم وګورئ که چېرته درته پاتې وي درته ووایسئ یاداشت کې درته بیا کړم. صحیح شوه. پاتې نو باقي امتحان ته تیار شئ سبا ته. سبا تاسو امتحان اخلم بل نو تاسو ریډي وایئ. صحیح شوه. نور سوال نشته؟